عاشق رسول دا وکړه دا زویم د عمران خان په شان مرتد کافر نشته. په دې خبره باندې مناظرې ته زه په دې میدان تیار یم. زه د دې مشرانو او ستاسو په مخ کې که دی په ټلیفون مناظره کوي، که دی په موبایل کوي، که دی میدان ته راځي، دا مری زما او دا مری د ده. که ما د عمران خان او د چیف جسټس او د ده کفر او ارتداد د قرآن او د حدیث په رڼا کې ثابت نه کړو، ما دلته وویلې چې په هر مقام یې تیارولی شي، په هر میدان یې تیارولی شي، په فارسي ژبه کې، په عربۍ کې او په پښتو کې او په اردو کې. الحمدلله دا مشران ناست دي، دا علما. که تاسو فیصل تعلیم ونیسئ ګڼئ، که هر څوک چې د دوی د پارټۍ یو مشر وي، ما د قرآن او د حدیث په رڼا کې، د 14 کاله د تواتر په رڼا کې د امامت د عمران خان د صاحب نثار کفر او ارتداد په دې میدان باندې ظاهر نه کړو، ښکاره مې ورته نه کړو، ثابت مې ورته نه کړو. زما وینه د دوی هر ورکر او د دوی هر ملګري ته مباح ده، او که مې ورته ثابت کړو نو په دې ځای باندې به ویلی یو به کلاشنکوف ورنوي او 75 دانې خدا دې چې مناظرې او د بحث نه پس به همدغه خبره کوو. زما محترمو په دې خبرو باندې